بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. الله دې وکړي چې هر ځای کې چې د زما ویډیو هر رور هر خور ګورئ، رب تعالی مو د هر غم هر فساد نه وساته. الهي امین کې. ملګرو، نن زما لایو ویډیو ته درته راغلی یم. یقینا چې نن سبا مې مصروفیات ډېر زیات شوي دی حقیقت سره، خو د یو څو ورځې پرې فیسبوک کې بیا یو څه ګورم او فیسبوک چې خلاص کم نو قسم تصویران د دې یوې ماشومې ډېر زیات خلک شیر کوي او څوک پیڅلې کوي چې حکومت دې داسې انصاف وکړي، یا سریعام پانسي ورکړي. او هغه ویډیو تاسو به ډېره زیاته، بلکې ویډیو نه، تصویران د یوې ماشومې په پاکستان کې چېرته کمې سیمې کمې علاقې کې کمې یوې ماشومې سره کوم یو ظالم ډېره څخه هغه ورانۍ کړې ده او هغه ماشومه یې مړه کړې ده. نو زه تاسو ته نه وایم، زه هغو ادارو ته وایم چې ځانو ته اسلامي وایي. دا پیغام هغو ادارو ته ورکوم چې هغو ادارو کې غټ رهبران دي، سربرا دي، چې هغه په یو حکم سره یو څه کوی شي او کوي. داسې نه ده چې هغه حاکمان، هغه رهبران زمونږ او تاسو په وطنونو کې نشته، شته دي. داسې نه ده چې هغه ادارې زمونږ په وطنونو په پاکستان افغانستان کې نشته، شته دي، برپور دي. خو خبره همغې ته راځي د ایمان فروشۍ ته، چې په همغو ادارو کې چې کم سربرا، کم حاکمان ناست دي، نو یقینا چې ایمان فروشه دي. ایمان فروش دې ته نه وایي چې د خپل ایمان باقاعده راواخلي، چې ووایي چې زه خپل ایمان مې خرڅ کو او پیسه زما شوه. دې ته نه وایي. ایمان فروش چې کله خپل ایمان خرڅوي، ایمان فروش ته پته هم نه وي چې ما خپل ایمان خرڅ کو. بل ته پته لګېږي، مونږ او تاسو ته پته لګېږي چې مونږ او تاسو هغو ته ووټونه ورکړي، مونږ او تاسو هغه حاکمان کړي، مونږ او تاسو هغه رهبران کړي، او یا مونږ او تاسو هغو پسې لبیک آواز کړی چې په مدرسو کې مو عالمان کړي، په جوماتونو کې مو مفتیان کړي، بلکې دی ایمان فروشه. تاسو به ډېرو زیاتو عالمانو، ډېرو زیاتو مفتیانو او ډېرو زیاتو د حکومت غړو ته سر عالم جی مفتی کوي که نه؟ نو د دې وجه څه دی؟ وجه یې څه کېدلی شي؟ وجه یې دغه دی چې تاسو پوهیږئ چې دا عالم، دا مفتی فتوا ورکولی شي، دا رهبر، دا د حکومت دا غړي ته چې را سر زه وایم، دا په یو قلم باندې، په یو پین باندې یو ډیسیژن اخیستلی شي، یو فیصله کولی شي چې هغې باندې عمل کیږي. په دې وجه ورته سر وایو. یو مفتی د یو ممبر، د یو جومات په ممبر باندې کینستلی شي، یو لویه فتوا ورکولی شي. په دې وجه زه یو مفتی ته احترام ورکوم چې ورته وایم چې دا مفتی دی، دا عالم دی. مګر هم زما په نظر کې دا ټول ایمان فروشه دي. دغو ته زه ایمان فروشونه وایم. زه صرف دغو مفتیانو، دغو عالمانو احترام کوم چې صرف ما ته پته ده، صرف ما ته پته ده. هغه راز زما الله سره دی چې زه کوم مفتی ته او کوم عالم ته احترام ورکوم. دا زما شخصي مسایل دي. راځو حکومت ته، پاکستان ته. ما په تیره ویډیو کې ویلی و چې حکومت ته پاکستان چې کوم دغه اسلامي قانون نه ده، د برټش قانون، د برټش لا پکې چلیږي. خو د برټش لا هم تاسو نه فالو کوئ، د برټش قانون هم تاسو نه فالو کوئ. پرې چې برټش کې که دا شانتې ماشومانو سره سرتیری کېږي، زیاتی کېږي، نو د برټش قانون، د انګلینډ قانون هم هغه انسان ته 9 کاله دی او که 14 کاله سزا ورکوي. راځو دا یو ځل نه دی په پاکستان کې، دا یو ځل نه دی. تاسو به ګواه وئ، دا سوشل میډیا درته ګواه دی. یوټیوب ته لاړ شئ، په دې سوشل میډیا کې په دې پاکستان کې د ډېرو زیاتو ماشومانو دغه شانته ریپس وشول.
د ډېرو زیاتو ماشومانو. یو هغه پنجاب علاقې نه وه که ملتان کې وه، یوه ښکلې ماشومه وه چې د هغې دغه شانته ریپ وشولو او مغه شغه کسې را گرفتار هم کړو حکومت. صرف هغه 3 ورځې ناره په سوشل میډیا باندې وچلېدله چې وایي چې را کسې گرفتار کړو. هغې نه بعد تاسو ولیدلو چې د هغه سړي انجام څه شی شو؟ تاسو ته پته ولګېدله انجام یې څه شی شو؟ پته ونه لګېدله. صرف دومره وشو چې حکومت گرفتار کو بس. بلکې د دې ماشومې کس هم گرفتار شو که نه؟ هغه کس باقاعده ویډیو ما ولیدله چې هغه کس هم ګواهي ورکوي چې د ماشومې سره موږ دغه شانته زیاتی وکړو. هغه کس هم گرفتاره شو. صحیح ده. دغه چغې ستاسو پر سوشل میډیا به 3-4 ورځې نوره هم وي. زه نه وهم ستاسو په شان دی، پرې چې ځان ته کمکل وایم نه، پرې چې ما ته ایمان فروشه ډېر ښه معلوم دی او ما ته ایمان فروشان ډېر ښه معلوم دی. ایمان فروشه چې ما ته معلوم نه وای که نه، نو ما به هم ستاسو په شانته چغې وهلې. په دې پیج به مې باقاعده تصویران شیر کړي وو. پرې چې په خپله څه نشم کولی که نه، زه بل نه هم تمه نه ساتم. دا ویډیو دا یو پیغام صرف در کوم. دا پیغام داسې پیغام نه دی چې تاسو زما په خبرو باندې حکومت ته زما پر خبرو باندې عمل وکړه. دا پیغام د بزدلۍ در کوم، د ایمان فروشۍ در کوم، بلکې لعنت در باندې وایم. یو ځل نه 1000 دفعه در باندې لعنت وایم. ستا په ټول قانون باندې الف نه ونیسه تر یې پورې لعنت در باندې وایم. خبره دغه ده. نو د دې د 3-4 ورځې به ستاسو نوره هم چغې وي. دا یاد ساتئ. دا زما را ویډیو درته پرته ده. د 3-4 ورځې به نوره هم چغې وي ستاسو. هغې نه بعد به دا مسله تاسو کې هیډن شي، دفن به شي. د دې هلک انجام به تاسو ونه ګورئ چې حکومت څه ورسره وکړل. بلکل به یې ونه ګورئ. صحیح ده. دغه شانتې را روان وخت کې دغه شانته ظلمونه به نوره تاسو وګورئ. سریام قتل کېږي، سریام انسان لوټ کېږي په دې پاکستان، په دې افغانستان کې. صرف 2-3 ورځې یوه چغه شي، د غم چغه، د انجام چغه به ونه ګورئ په دې ملکونو کې. تاسو انجام ته به کوم انسان ونه رسېږي که چېرته واقعي ایمان فروشي نه وای که نه، که چېرته واقعي مونږ کې صحیح عالم وای، صحیح مفتی وای، صحیح رهبر وای چې تاسو ورته سر کوئ، واقعي هغه سر وای که نه، نو تاسو به انجام لیدلی و. انجام دا یورپ ته چې کله تاسو راشئ که نه، تاسو به ډېر زیات خلک داسې وای چې یورپ به تاسو نه وي لیدلی. د یورپ کې مکمل کنټرول چې دا حکومت نه دی کړی، بلکې ټول کنټرول پولیس سیسټم کړی. خصوصا په آسټریا کې چې زه پرې ملک کې یم. نورو ملکونو نه دومره پته نه وي، خو دومره راته پته شته چې یورپ کې ډېر زیات ټراول کوم، په یورپ کې ډېرو زیاتو ملکونو کې ګرځم. خو مګر هم چې یورپ هر قانون ته ګورم، هر قانون د یورپ پولیس کنټرول کړی دی. پولیس چې کومه اداره دی ډېره زیاته مضبوطه دی، ډېره زیاته په ایماندارۍ ده او ډېره زیاته کټر دی، چا کې فرق نه کوي. نو دې ته ګوري چې د سر بېماني وکړله او د سر په دې چې سر سره پیسه ده، دته به بس سر وایو معاف پی کو. یورپ کې دا نشته. که سر دی او که ګدا دی، که مفتی دی، که عالم دی او که یو عام انسان دی، دا پولیس سر وهي. دا پولیس سر وهي په معمولي غلطۍ باندې. دلته یره مونږ سره نعوذ بالله د الله نه وي په غلطیو کې او په 2 نمبر کارونو کې. دلته یره مونږ سره د یورپ د پولیسو وي. دا ولې وي؟ پرې چې دغو پولیسانو دا سیسټم داسې کلک نیولی دی، داسې چې تاسو خو یو خوڅ وکئ که نه، یو مرغۍ خورې خوڅ وکړي که نه، ناجایز خوڅ خورې وکړي که نه، چې تاسو ته مونږ کوم انجام درکو ورسېدلی. نو اورېدل کېږي، تاسو به دا خاکې هم اورېدلې وي. چېرته وایي یوه خاکه به تاسو اورېدلې وي چې وایي چېرته په امریکا کې اعلان شوی و چې یو غل غلا کوله، نو د امریکې پولیس 24 ساعتونو کې هغه غل پیدا کړ. وایي بل د هندوستان پولیسانو ته چې کله پته ولګېدله، وایي نو د هندوستان خلکو د هندوستان پولیسانو وایي 10 غنټو کې هغه غل را پیدا کړ. دغه شانته څه کیسه وه تاسو ته به معلومه وي. خو چې د پاکستان ایجنسۍ ته خبره راغله، چې د پاکستان ایجنسۍ ISI ته پته راغله، هغوی دا ونه کړل چې 100 غنټو کې غل را پیدا کړو، بلکې د پاکستان ISI ته دا پته وه چې 3 ورځې مخکې 3 ورځې بعد به دغه جرم کېږي. یعنی دوی ته جرم کېدلو نه مخکې پته ولګېدله. دې نه مطلب چې دا دومره تیز خلک دي،
دا دومره انټیلیجنس خلک، دومره انټیلیجنټ خلک دي، او دا پولیس دومره تیز دی. وای زه خو چې ورته ګورم قسم په خدای ما ته خندا راځي اوس چې دا په څه شي کې تیز دي. دا خلک په څه شي کې تیز دي؟ یو شیز کې تیز دي، رشوت خواري کې، چې رشوت ډېر په تیزۍ سره اخلي. بیمانۍ کې چې یو سړی په تورو شیشو ګاډو کې راشي که نه، داسې ورته سلوټ کوي، وای صیب راغلو، صیب ته لاره ورکوي. او په غریب باندې دوستي لاس اچول او غریب دوستي په مری کې رانیول او غریب سړي ته دوستي څاپېړه ورکول، په دې کې ډېر تیز دي. پښتنو زما په خبرو مه خفه کېږه، دومره درته وایم چې د خپلو عزتونو خپله محافظ شه. دومره درته وایم دغه حکومتونو نه تمې مه ساتئ. دا حکومتونه چې لګیا دي صرف خپل اکانومیک سیسټم جوړوي، تاسو ته اسلامي سیسټم نه جوړوي. والله که ستاسو په کار راشي، دا صرف او صرف خپل ملک د وطن نوم غم وړی دي، او دا صرف او صرف د خپل د وطن اکانومیک سیسټم غم وړی دي چې یا اکانومیک سیسټم را جوړ کو او یا تباہ او برباد کو. دا دوه خبرې دي. د غریب پوښتنه، د دغه شانته ماشومانو پوښتنه، د دغه شانته د غلو پوښتنه چې باقاعده سریعام دکانونه لوټ کېږي او موټرسایکل ولا راځي، باقاعده یوې زنانه باندې پسټل راوباسل، هغې نه پرس اخیستل. د دو باندې دا تمې هم ونه ساتئ چې دا محافظ، دا پولیس او دا آرمی به دا خلکو باندې اپریشن شروع کړي. دا تمه هم ونه ساتئ. دا منه لیکل واخلئ. دا لیکل دا نه برټش لاره او نه دا اسلامي لاره، نه اسلامي قانون دی او نه دا برټش قانون دی. دواړو کې فیل دي دا خلک، دواړو کې فیل. زه دا پیغام داسې نه در کوم چې دا پیغام زه صرف دا کوم چې زما ډېر غټ افسوس دی، په دې ماشومې باندې زه ډېر افسوس کوم. زه دا درته وایم چې تاسو راتلونکي وخت ته آګاه کوم، الرټ کوم مو چې د خپلو ماشومانو خپله حفاظت وکړئ. دا خپله ماشومه چې کله کور نه بهر لیږئ که نه، په کاره چې دا کور یو غړی ورسره وای. ایون حتی چې خپله زنانه هم چېرته بازار ته ځي که نه، دا خپل نظر ور باندې څلور وساتئ، هیچ چا باندې اعتبار مه کوئ. مسلمانی صرف په نوم راکې ده، حقیقت هم دغه ده. صرف په نوم مسلمانی راکې ده، صرف په نوم. نور خو یو بل ته غله ناست یو، یو بل ته ډاکوان ناست یو. دې ته سوچ وکړئ چې یو پښتون راوچتېږي، زما د 7 کالو، زما د 8 کالو چې نوی ګلاب دی، نوی ګلاب، یو ماشوم چې په خبرو هم صحیح نه پوهېږي، او یو غټ پښتون بالغ شده چې د 20 کالو د 25 کالو غټ سړی دی، هغه راوچتېږي، زما ګلاب ماشوم مړ کوي او بیا ورسره سرتیري کوي، غلط کار ورسره کوي، ګناه ورسره کوي، زنا ورسره کوي. ها نو خبره داره چې آخري خبره دا چې زه تاسو الرټ کوم، د خپلو ماشومانو او د خپلو زنانو خپله حفاظت وکړئ. دغه درته زما د ورورولۍ مشوره ده. او لویه خبره ده چې په دې پولیسانو اول په دې پولیس سیسټم باندې تاسو کلام اعتبار ونه کړئ. والله که دا ستاسو حفاظت ته ولاړ وي، او والله که دا ستاسو حفاظت وکړي، دا پولیس سیسټم دا څه لپاره جوړ دی او څه لپاره لګیا دی، دا خدای ته اوس پته دی، دا صرف خدای ته پته دی. زه نه منم یوسف جان چې کم پروګرامونه راګیر کوي، زه د هغه ډېر زیات احترام کوم د یوسف جان رور. هغه کوم پولیسانو چې کم غل راګیر کړی وي، نو پرونه راسه ما را سوچ کولو چې دا یوسف جان چې دا دومره غله راګیر کړل او دا دومره پولیسانو منځ کې دا غل را ولاړ وي، نو دا هر یو غل نه چې تپوس شوی دی چې په سړک باندې شوکه کړې ده، پلانکي ځای باندې شوکه کړې، هر غل یو 10,000 یا 15,000 روپۍ پټې کړي دي. نو سوچ مې دا کولو چې دا دومره غټ غله چې را مونږ کې دي، دغه غټو پیسو والا چې دا غټې غلیې کوي، دا ولې د کیمرې مخې ته راسې سر نه پیتړي، دا پولیسان لاس کې ورته اکاړې نه اچوي،
دا خو یو سوال دی که نه دا سوال دا خلک ولې داسې په ازاد دا خلک چې جیلونو ته لاړ شي جیلونو کې باقاعده دغو خلکو ډېر زیات احترام کیږي او مددونه یې کیږي دا ولې د جیل کې حتی انسان خو چې بندي شو بیا بندي شو که نه بندیانو په منځ کې خو په کار دی فرق ونه شي جرم کې خو چې انسان مجرم بندي شي جیل ته لاړ شي نو هغه خو په کار دی چې بیا فرق ونه شي نور خو څه کوي چې په جیلونو کې هم فرق ورکې کړی دی په جیل کې هم فرق کړی چې غټ سړی جیل ته لاړ شي هلته همدغه ایمان فروشه پولیس ورځي او خدمت یې پکې کوي او چې هغه کمزوری او هغه غریب انسان چې کله جیل ته لاړ شي نو هغه باندې هغه جیل دوزخ شي بیا هلته هم پکې فرق ده او بیا دغه پروګرامونه چې دغه کوي دا یوسف جان صاحب چې کوي او دا خلک دا مجرمان چې کیمرې ته را مخامخ کوي خدای قسم حقیقت درته وایم اوس ماته ټوله ډرامه ښکاري دا ماته ټولې ډرامې ښکاري دا د پولیسانو یو څو کریډټ ته چې جوړېږي چې پولیس کریډټ جوړوي ځان ته چې دا وګوره مونږ څنګه کار وکړل وای دا وګوره مونږ څنګه کار وکړل دا پولیس صرف کریډټ جوړوي که دا کریډټ جوړولی نه او واقعي اکشن یې اخیستلی که نه نو د دې انسان انجام چې دا کوم انسان دا ماشومې سره دومره سختي کړې دی او دومره دا ماشوم یې قتل کړه دا په کار دی اوس د خلکو په منځ کې سرې عام پانسي شوی وی سرې عام باقاعده پر سوشل میډیا چې تاسو د جنې د دې ماشومې تصویران خجوئ که نه د ده ویډیوګانې هم تاسو په کار د ریلیز کړی وی اوس د څه شي انتظار ورته کوي صبر د څه شي کوي محکمه عدالت قاضي د دې فیصلې پاتې لري یو قاضي چې د داسې فیصله نشي کولی چې هغه بیخي واضح شي خپله مجرم ګواه ورکوي چې او ما داسې کړي دي نو بیا قاضي عدالت فیصله کچهري دا ولې ټایم ورکوي دا ولې وخت ورکوي او که نه د دې قانون یو څو مادې نور هم اضافه شوي دي چې ودرېږئ لږ صبر وکړئ چې دا سړی لږ وپالو د دوی پسې را پیسو والا خلکو لاس شته او که نشته پیسې خو اول ته نه واخلو که نه قاید ورته کم کو پانسي نه یې وغړو زه فکر کوم چې دغه شانتي ماشاءالله دی زه حکومت نه اگینسټ کوم او نه په حکومت باندې زما زور رسیږي صرف د خپل طرف نه یو لعنت در باندې وایم یو لعنت بلکې یو ځل نه 1000 دفعه پرې چې تاسو محافظ نه یې تاسو په خپل غلی یې والله هیڅ تاسو په خپل غلی یې اوس مې زړه دردېږي حکومته تی راته دردوي عوام یې راته نه دردوي تی راته دردوي پرې چې شرم په دې پکار دی یورپ واړه ملکونه دي ډېر واړه ملکونه دي د یورپ پر یو پاکستان کې د یورپ 3 ملکونه ځایږي ورسېدلی خو عوام خلک پکې ډېر زیات دي او پولیس سیستم ډېر کم لري یورپ پولیس سیستم یې ډېر کم دی پولیسان ډېر کم لري خو د کمو پولیسانو د هر انسان داسې کړی دی که نه د هر انسان چې د مونږ قدم اخلو که نه د قدم حساب کتاب د پولیسو سره شته چې پرون په دې ټایم باندې ما کوم کار کولو او چرته زه پاتې شوی یم یو که چرته جرم وکم که نه نو د پوره هفتې ډیټیل را پسې راوباسي چې ته سکندر نه میږې تا په 13 هفته کې دغه ځایونو ته لاړ وې او که نه وې لاړ تا سره دغه ګاډي دي شته که نشته در سره او چې شته را سره په دې ټایم باندې په دې ګاډي کې دې ځای پورې لاړې او دلته دغه کار کولو دغه ویډیو ریکارډینګ مې درنه کړی دلته دغه کار کولو دغه ویډیو ریکارډینګ مې درنه کړی بس چې سر دې ټیټ کړلو همغه ټایم دی بیا فیصله کېږي عدالت کچارو ته نه وباسي چې ودرېږه ته عدالت و کچارو ته وباسه همغه ټایم در باندې قلم راتاو کړي او فیصله دې په همغه میز په سر وکړي دا قانون د چا دی دا قانون د حضرت عمر دی دا قانون د حضرت عمر دی نن چې کافر نقل کوي او مسلمان ته راشه ماشاءالله دی مسلمان ته راشه ماشاءالله دی ډېر افسوس تاسو ملګرو ټلیفونونه مانه غواړئ ټلیفون سیستم یعنی کېږي مارچ پورې د لایف سیستم ټلیفونونه بند دي مارچ نه بعد لایف سیستم دوباره ټلیفون اکټیو کوي
نو مارچ نه بعد به ټلیفون سیستم واپس هغه شي. نور مصروف یم په کارونو کې ډېر زیات مصروف یم. وخت را سره نه وي چې لایف سیسټم بار بار درته وکړم بار بار درته لایف راشم. بس دومره دی چې زه دومره څه نه خبرېږم لکه تاسو چې مونږ خبر کړئ. زه خو چې فیسبوک ته راشم او خامخا داسې پوسټونه تاسو شیر کړي وي نو وګورم اوهو دغه کار شوی دی، بیا بل وګورم هغه هم دغه شانته شیر کړی نو بیا خبر راته پخه شي چې ښه دغه شانتې خو شوی دی. نو اوس دا وګوره لایف زه تاسو ته راغلم په دې وجه تاسو پوسټونه شیر کړي و زړه مې ډېر زیات ودردېدل. وایي څه یو پیغام به صرف ورکم حکومت ته چې که واقعي ریاست د مدینه یې که نه، که واقعي اسلامي جمهوری یې که نه، جمهوریت یې که نه، نو لږ خو څه وکړه نه، کچھ کر کے تو دکھاؤ نه، کچھ کر کے تو دکھاؤ نه. پیسو پسې خو همیشه مه لګېږئ که نه چې اکانومیک سیسټم دی قرضونو کې ډوب یو. الله پاک وایي چې غریب چې ما کړې نو بې غیرته چا کړې. وایي که نه الله وایي زه ډېر غیرتي ذات یم، زه ډېر غیرتي ذات یم. بعضې انسان نه چې تپوس وشي تاسو به هم د انسانانو کې داسې ډېر انسانان لیدلی وایي یار زما ډېره زیاته غریبي ده دې لاس ته کار نه وړم، دې کار ته لاس نه ور وړم. وایي یاره ډېر زیات ماشومان دي راپسې غریبانان یو ډېر زیات وس مې نه رسېږي. نو رب ذات وایي که نه رب هغه پاس رب وایي ای بنده وایي غریب ما کړې او بې غیرته چا کړې دا راته ووایه. نو حکومته ته که په قرضو کې ډوب یې که نه نو بې غیرته چا کړې. د قرضونو سره سره ستا سر هم داسې ټیټ شو. زه به یو سار یو چا نه قرضدار یم نو زه به هغه ته سر ټیټ وړم، واللهي که ورته سر ټیټ کړم قرض یې را سره کړی څه ځان خو یې را نه دی اخیستی قرض په بدله کې ها. نو بې غیرته چا کړې حکومته. اوس د دغه شانته فیصلو باندې تاسو ډیسیژن نشئ اخیستلی، دغسې مجرمانو ته تاسو سرعام سزا نشئ ورکولی. څه قسم ته قانون شو. بس دومره پیغام در کوم پښتنو ورونو خویندو چې د خپلو عزتونو او د خپلو حیاګانو او د خپلو زنانو او د خپلو ماشومانو خدای ته وګورئ چې په خپله حفاظت وکړئ. داسې چل وکړئ خپل کورونو کې هر انسان سره اسله به وي، هر انسان سره به اسله وي. پښتنو سره په کور کې اسله ده. داسې مه وایه چې اسله غیر قانوني شی دی. قسم په خدای په دې حالاتو کې نه دی. زه غواړم چې په یورپ کې هم اسله وساتم. خدای قسم درته کوم مونږ مسلمانانو دپاره دا بده خبره نه ده چې مونږ اسلحه په کور کې وساتو. کم انسان چې وایي چې اسلحه بد شی دی واللهي قسم دی که زه دا خبره در سره ومنم. په خپل کور کې اسلحه ساتل سنت طریقه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی چې په خپل کور کې اسلحه وساتئ، ښه باقاعده برپورې وساتئ، څومره زیاتولی شی ویې ساتئ. حالات داسې دي که نه چې په ځاني راغلی دی ځاني او چې دې شیز نه تاسو کور ډک وي که نه نو تاسو به خپل همت نه تاسو خپل پاور خپل طاقت نه ډک وای. دومره درته وایم. انور د حکومت دا ټیغ مه منئ چې درته وایي چې د اصلي کورونو کې مه ساتئ داسې غیر کنه بکواس کوي بکواس. داسې ایمان فروشو دپاره هم اصله کور کې ساتل پکار دی. حقیقت درته وایم. خوشحاله و آباده اوسئ ملګرو. سعید یکمین زاده وایي چې سلام ورور ستاسو هغه مسله حل شوه. او ورور الحمدلله مسله مې حل شوه، بالکل حل شوه الحمدلله. ټولې مسلې مې حل دی. ما تاسو ته بل لایف ویډیو کې هم یو پروګرام کړی او هغه بل لایف کې ما تاسو ته ویلي آسټریا کې کومو کسانو سره ډرایوینګ لایسنس وي که هغو سره اسناد وي او که نه وي نو زه تاسو ته باقاعده قانوني کار درکولی شم په دې چې خپل نوم باندې کمپني راوباسم نو کولی شم. بیا هم درته وایم اوس مهال ډېر زیات مصروف یم او کوشش کوم خپل نوم ته را کمپني واړوم نو ما ته ډرایورانو ضرورت دی پکې. او آسټریا کې کوم ملګري کوم پښتانو سره چې ډرایوینګ لایسنس لري د آسټریا یا ډرایوینګ لایسنس فیروشاین تاسو اخیستلی شئ کورسونه کول غواړئ نو تاسو کوشش وکړئ ډرایوینګ لایسنس او فیروشاین واخلئ. زه تاسو ته قانوني کار درکوم.
بالکل قانوني. ښه ښکلې تنخوا در کوم، اورلاب ګیلد، وایناخ ګیلد، اورلاب چوټیانې، هر څه درته باقاعده در کوم، قانوني در سره چلیږم. نو ما ته یو څو ډرایورانو ضرورت دی. هر څوک چې یې که اسناد لرئ او که نه لرئ، زه تاسو ته قانوني کار در کولی شم. پرې چې ما سره د قانون یوه لاره شته چې زه تاسو ته قانوني کار در کوم. په آسټریا کې ډېر خلک به داسې وایي چې ما سره اسناد نشته او زه کار نشم کولی. یاره کار نشم کولی، تاسو باندې زه دومره پیسه ګټلی شم چې یو اسناد والا به دومره تنخوا نه اخلي، بلکې تاسو ته به دومره زیاتې پیسې میلاویږي. ګارنټۍ سره درته وایم. وایي دا ګز و دا میدان. په آسټریا کې ویلز شهر کې اوسېږم. ویلز سیټي کې چې کوم دی من سنتروم دی، سنتروم کې چې کوم دی، سنتروم ته چې کله تاسو راشئ، سنتروم کې همدغه کایزر یوسف پلاتس ورته وایي. ته زه اډرس درته بھرپور در کوم. کایزر یوسف پلاتس ورته وایي. دلته چې راشئ نو دلته مخامخ یو د غټ د موبایلونو دکان دی. نو موبایلونو دکان کې عثمان په نوم هلک دی، د پاکستان دی. هغه سره میلاو شئ چې سکندر ته راته ټلیفون وکړه، کار مو دی. نو هغه به فوراً ماته ټلیفون وکړي، زه درته راځم. صحیح ده ملګرو؟ دغه زما ډیټیل، دا زما باقاعده ادرس تاسو ته. خوشحاله و آباده اوسئ. عثمان چې دی، عثمان زما ورور دی. ګلې ګلزاره اوسئ. داسې نه ده ملګرو چې تاسو ته ویزې درلېږلی شم. د ویزو کار زه نشم کولی چې تاسو راوغواړم. زه صرف هغو خلکو ته دغه پیغام ورکوم، هغو پښتنو ته دغه پیغام ورکوم، که پښتانه دي، که پنجابیان دي، که فارسي زبان دي، که هره طبقه دی، خو چې مسلمان وي. زه تاسو ته بغیر د اسنادو نه کار در کولی شم. اسناد د تاسو مه لرئ، قانوني زه تاسو ته کار در کوم او قانوني تاسو په کار کې میلټ کولی شم، خو چې تاسو سره ډرایوینګ لایسنس وي، فیر و شاین وي در سره. صحیح ده ملګرو؟ او تنخوا درته دومره در کولی شم چې یو پاسپورټ والا به دومره تنخوا نه اخلي، بلکې څومره چې تاسو ته زه قانوني در کوم. صحیح ده که نه؟ دا در سره وعده کوم. خوشحاله و آباده اوسئ. کمنټس کې یو کس ته که ډیپورټ ورکوي او نیګټیو خوړلی وي، هغه څنګه دی؟ نیګټیو خوړلی وي او چا منفي خوړلی وي، دغې پروا مه ساتئ. منفي د تاسو خوړلی وي، دې کې څه خبره ده؟ څه د دې مطلب خو دا نه چې تاسو ته منفي درکړل، نیګټیو یې درکړل، تاسو ډیپورټ کوي. دا وسوسې ځانونو ته مه اچوئ، بېغمه اوسئ. انشاءالله لارې ډېرې زیاتې دي، ډېرې زیاتې لارې دي، قانوني لارې راته معلومې دي. انشاءالله تعالی چې مسله به در سره نه کېږي. بس शाहनूर खान भाई, सिकंदर भाई, आप कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया उर्दू कहता हुआ है। ऑस्ट्रिया में हूँ भाई, ऑस्ट्रिया यूरोप में है। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया यूरोप में है। गुलनूर वालेकुम सलाम खैर। शाहनवाब सलाम रोड जाना जमा सरा खो लाइसेंस شته ده دوبۍ. دوبۍ لایسنس در سره وي، زه څه نشم کولی. زه صرف او خلکو ته پیغام ورکولی شم چې څوک آسټریا کې وي، په یورپ کې وي. صحیح ده؟ زه او خلکو ته ورکولی شم. شاه زمان وایي کویټې ته کله راځي؟ فی الحال پاکستان ته درشم، نو بیا به را کویټې فیصله کوم چې کویټې ته کله درځم انشاءالله. Nick Muhammad, thanks for your support. You're welcome, brother. Awal Gul, salam alaikum. Salam walaikum salam درته وایم. شافی الله چترال भाई, आप कहाँ से बात करते हो? भाई मैं ऑस्ट्रिया से बात करता हूँ, यूरोप से. और څومره خرچه را راځي په ویزا باندې؟ لایسنس را سره شته خو پاکستان والا. د پاکستان او یا د افغانستان ډرایوینګ لایسنس کومو ملګرو سره وي، نو تاسو ته ډېر په اسانه باندې زه تاسو لایسنس تبدیلوم او صرف په 28 غنټو کې زه تاسو سره آسټریا لایسنس درکولی شم، چینجولی شم ورباندې قانوني.
پرې چې زه کمپنی لرم نو کمپنۍ په سپورټ سره زه ستاسو لایسنس فورا چینج کوم او تاسو ته باقاعده یو بشاید هم درکولی شي. بشاید خو هغه خلک پیژنئ چې څوک چې په آسټریا کې وخت تېروئ. بشاید هغو خلکو ته تاسو کولی شئ چې تاسو په پاکستانی لایسنس باندې هم دلته ګاډی وچلوئ او تاسو په افغاني لایسنس باندې هم دلته ګاډی وچلوئ. ښه په اسانه یې چلولی شئ. او کوم ورونو سره چې ډرایوینګ لایسنس یې د دوبۍ دی، د پاکستان دی، د افغانستان دی، نو تاسې دلته دا فکر مه کوئ چې تاسو به دلته څنګه ګاډی وچلوئ یا څنګه به تاسو دلته لایسنس بدل کړئ. ډېر آسان پروسس دی، ډېر آسان. هېڅ تکلیف نه غواړي. ستاسو لایسنس بدلیږي هم تاسو کولی شئ چې تاسو ډرایوینګ لایسنس بدل هم نه کوئ، بلکې خپل ډرایوینګ لایسنس تاسو انټرنیشنل کوئ. په خپل لایسنس باندې تاسو کولی شئ چې یورپ کې ګاډی وچلوئ ښه په اسانه باندې. زه درته لاره ښیم. خټک صاحب تاسو بایکونه یادوئ. بایک ولا نه پوهېږم کوم بایک ستا خوښېږي، څه نه شو ویلی. وایي وروره دا یورپ ته په څه طریقه کارونه کیږي؟ دا خو ماته پته نشته وروره. تاسو په کار د ایجنسۍ نه تپوس وکئ او شنګن ویزا تپوس وکئ چې تاسو شنګن ویزا باندې تاسو څه رقم ته راتللی شئ. دغه یوه طریقه ماته راځي. تاسو په کار د شنګن ویزا لپاره اپلای وکئ. هغې خرچه لږه زیاته وي. تاسو بیا هم ایجنسۍ سره پوښتنه وکئ. زرګر وایي چې لاره وښیه راته. کومه لاره درته وښیم وروره؟ الله دې خیر کوي. ما خو دغه یو څو لارې درته وښیلې، نو دې نه علاوه بله کومه داسې لاره ده؟ هل شهریار وایي چې هر ملک لایسنس ټرانسفر کیږي چې کوم ملک یې ته اوسېږي. بالکل بالکل د هر ملک لایسنس ټرانسفر کیږي. بالکل هېڅ تکلیف نشته دی کې. تیمور وایي چې د سعودي لایسنس شته ما سره. سعودي لایسنس در سره شته وروره؟ بالکل هر ځای کې آزاد ډرایوینګ کولی شئ پې. ملګرو زه بار بار درته وایم چې زما را پیغام صرف هغو خلکو ته څوک چې په یورپ کې دی. صحیح ده؟ هغو خلکو ته نه څوک چې په دوبۍ، په سعودي او په پاکستان. زه ستاسو مدد نشم کولی ملګرو، او نه زه ستاسو سره ویزې بندوبست کولی شم دغه ځای نه. دا زما وس کې نه دی. دا ډېر غټ پروسس دی او دا ډېر زیات تکلیف غواړي. صحیح ده ملګرو؟ زه به یو کس به راولم، دوه به راولم، درې نشم راوستلی، څلور نشم راوستلی. صحیح ده ملګرو؟ تاسو په خپله طریقه، تاسو په خپل هلته سیسټم وکئ چې په څه طریقه تاسو راځئ. راتګ نارینه دپاره د دنیا الله وایي چې نارینه ته ما ټوله دنیا پیدا کړې ده. نارینه کولی چې د دنیا ګوټ ګوټ وګوري. نو داسې نه ده چې تاسو سره پاسپورټ د هر ځای دی پاسپورټ. تاسو کولی چې د دنیا هر ملک ته تاسو لاړ شئ. هېڅ تاسو باندې پابندي نشته، خو هره طریقه لري. هره طریقه لري. تاسو په هغو طریقو باندې په کار دی پوه شئ. هغو خلکو سره په کار تاسو کانټاکټ وکړئ چې هغه دغه کارونه کوي. خو نن سبا دغه بعضې خلک داسې وي چې تاسو داسې خلکو سره میلاو شئ چې هغه تاسو باقاعده په غلطه کې او یا در سره فراډ وغیره وکړي. نو هغې نه څه نه شو ویلی، بلکې لارې شته دي. هره لاره شته د راتګ. شاهنواب خوشحاله اوسئ مهرباني وروره. پرنس خان وایي کارونه پکې ښه میلاویږي. کارونه څه کوي؟ ووایه چې پیسې پکې ښې میلاویږي، ښې ډېرې پیسې پکې میلاویږي، خو چې دم درکې وي. دم خو پوهېږئ که نه؟ دم درکې وي که نه، نو بس ته د پیسې او پیسه ستا. دومره درته ویلی شم. کامران عادل وایي چې پلیز نیکسټ کال. دا څه شي کال درته وکړو وروره؟ ما خو چاته کال نه دی کړی چې نیکسټ کال ستا دی. انم علي thank you. سعید نکی وایي چې I am in Austria, I want to work. Kannst du mir helfen bitte?
تا سره هیلپ نه، تا سره هیلپ څوک نشي کولی ولی تا کیس لږ داسې ګډوډ دی. خدای دې خیر کوي. شاه زمان سکندر وروره الله دې کامیاب او کامران. مننه کوم وروره، خوشحاله اوسیږې. عمران هاشمی عمران هاشمی خوشحاله اوسې وروره، مننه کوم. او بل یوسف سلیم عاقل سلام. وعلیکم السلام. مامور خان خوشحاله اوسې وروره. عبدالوحید وعلیکم السلام. محمد یاسر I love you too. بلال AF وعلیکم السلام. ضیاء الله صابر زازای وعلیکم السلام وروره. پی ټی آی ارمانی غریب تاب ولا وروره په دې کمنټ نه یم پوه چې دا څه وایي. خزیفه افریدي ګرانه خی بالکل وروره شکر دی. خیل محمد پاسورډ ایزی بنی تو نمسته پلازا. یا الله خیر وکړي وروره. ولا دا کمنټ داسې ګډوډ لیکلی نه پوه نه شوم. علمگیر ارمانی خوشحاله اوسې وروره، مننه کوم. وفادار او یاسین پردیسی په کم موضوع یې وروره؟ په دې موضوع یم چې دا کمې موضوع خبرې ته اورې نو د هلکانو نامونه علم او سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. فلحال خو دغه موضوع ښه درس کې روانه ده، ګوره ورته غوږ شه. ساحل خان وعلیکم سلام. رفیق ګورمیوال خوشحاله اوسې وروره. خامار سترګه الله پاک دې پکې خیر واچوي. خامار سترګې الله دې همداسې ژوندی لره. خوشحاله اوسې وروره. خو دغه نوم دې ډېر داسې خطرناک ویر کړی. رفیق احمدزی وایي چې هلو sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch auch. ذاکر ارمان وعلیکم سلام. عدنان شاه بخیر وروره. comments me in Malaysia brother ظاهر جانی بخیر وروره. ملیشیا کې بخیر، الله دې سلامت لره، خوشحاله اوسئ. حمزله خان وعلیکم سلام بخیر. بل bist du in Tirol واجد شاه؟ nein ich bin in Oberösterreich. مجتبا پټان سلام لره، وعلیکم سلام بخیر. پرنس خان ویم زه په ملیشیا کې یم، ستا ویډیو مې د حد نه بار خوښ یې. الله دې خوشحاله وروره، خوشحاله اوسیږې. بس څه وکړو، د سکرین نه در وتلی نه شو چې د سکرین نه در وتلی وی او کلک یو غاړه مو در کړې وی د مینې او در سره ښه ډېره روټۍ مو خوړلې وی. سخت وږی یم، لږ ثواب به دې هم ګټلی و. څه وکړو نو، خوب دې نه دی کړی که وروره سترګې دې پټې پټې کېږي نو بس ولا ما ته ټول عمر خدای پاک همداسې سترګې را کړي. ښه ډېر خوب وکوم سترګې مې همدغه شانتې ډکې ډکې کېږي. خلک وایي چې ډېر زیات ناارامه دی او بې خوبه دی. خو دومره ده یوه خبره کېدلی شي چې د یو څو ورځو نه ډېر داسې په سخت کار کې یم او انشاءالله اوس به اسانه شي. نو کیدای شي دغه وجه مې په دې ډېر سهار وختي 3:30 بجې 3 بجې پاڅو نو کیدای شي دغه وجه هم وي. انشاءالله الله به اسانه کړي. Brother easily found the nationality of a country in Europe. محمد طیب وروره د تا په انګلیش کې سوال کړی او که نه ما ته مشوره را کړې چې تا ویلي چې brother easily found the nationality of a country in Europe. دې څه مطلب دی وروره؟ زه په دې سوال صحیح پوه نه شوم. ابوذر خان ملنګ حسین علي سلامونه ملیشیانه. وعلیکم سلام وروره. زه په آسټریا کې یم، ما سره هیلپ وکړه. عمر خان وایي چې زه په آسټریا کې یم، ما سره هیلپ وکړه. د څه شي هیلپ دې وکړم وروره؟ زه صرف او صرف هغه انسان سره هیلپ کولی شم چا سره چې ډرایوینګ لایسنس دی. بس د دې انسان سره هیلپ کولی شم. نور هیلپ وروره ډېرې زیاتې ادارې دي نو هغه به ستاسو هیلپ وکړي. مهرباني. اجمل خان وایي وعلیکم سلام بخیر. فیصل بخیر. حمزله خان وایي چې لکه خمار یې.
خمار ولا وروره بس بعضې داسې ورونه کمنټ وکړي چې نه ښه زیات مې خمار کوي نو ښه درته پته دی لایف ناست یم نو کله پکې خمار شو کله پکې سم د غوسې ډک شو. عمران هاشمي وایي تا هغه ټینشن ختم شوی که نه الله دې ختم کړي. هغه بالکل ختم شوی وروره بالکل سوچ مه کوه انشاءالله تعالی نور څه ټینشن نشته خو دا ژوند سره خامخا یو نیم ټینشن پیدا کیږي دردونه تکلیفونه ځي و راځي دا خره چې دا وخت تیریږي خبره دا که دا وخت ودرېدلی وای نو ټینشن به هم قرار ودرېدلی و سردردي به هم قراره ودرېدلی وه نو بیا به ډېر غم و. محب الله وایي چې رور جانه ستاسو سره آی سی شته د یورپ آی سی مطلب څه مطلب دی آی سی وروره تاسو وایي تاسو سره آی سی شته د یورپ الله دې خیر کوي. پوره نوم لیکئ که نه ملګرو او دا شارټ نامونه مه لیکئ. ذاکر ارمان وایي چې د الله په امان وروره ښه ورځ دې نصیب شه. شاهور خان وایي چې الکساندر برادر you also help with us if you need a man for cleaning then you also help us. شاهور خان وروره ما ته خو ولکه دغه کلینینګ ولا خلکو ضرورت وي او نه زه دې سره تاسو سره مدد کولو بلکې ډېرې زیاتې کمپنیانې دي چې دې خلکو ته ضرورت لري. د کلینینګ دلته تقریبا یو 5-6 دانې کمپنیانې دي چې روزانه 24 غنټې خلکو ته ضرورت وي نو که تاسو دا کار کولی شئ نو نارمل سیلري ملاوېدلی شي بالکل شته کارونه ډېر دي کلینینګ جاب دپاره. محمد طیب وایي چې برادر I am in Turkey now I intend to go to Europe via the legal way. محمد طیب نه پوهېږم انګلیش کې درته جواب درکړم هغه په پښتو کې جواب درکړم خو یقینا چې پښتون یې نو پښتو کې به درته جواب درکړم چې تا ویلې چې ته ترکیه کې او ته غواړې چې قانوني لاړ شې یورپ ته. بهرحال فلحال خو ترکیه چې استانبول دی هغه خپله په یورپ کې نو استانبول ته چې راواوړېدلی نو ته یورپ کې آلریډي آلموسټ او بیا چې کومې دی ترکیه کې لارې خو به ډېره زیاتې وي چې تاسو قانوني راشئ پاسپورټ در سره وي ویزا اپلای وکړه نو تاسو ته ویزا لګېږي ترکیه نه ښه په اسانه سره خو چې پاسپورټ در سره وي تاسو چې په ترکیه کې په لیګل یای نو تاسو بیا لیګل هغه ته راتللی شئ یورپ ته راتللی شئ. خو یورپ کې چې کوم دی بعضې کنټریز چې تاسو ته ویزا نه درکوي که تاسو سره پاکستان یا د افغانستان پاسپورټ وي سویټزرلینډ تاسو ته ویزا نه درکوي آسټریا ویزا نه درکوي جرمني ویزا نه درکوي نو تاسو د مالټې ویزا اپلای وکړئ مالټا او سایپرس ویزا اپلای وکړئ تاسو ته میلاویږي ویزا او د هنګري ویزا اپلای وکړئ تاسو ته میلاویږي او د بلغاریا ویزا اپلای وکړئ تاسو ته میلاویږي او سکینډینیویاس کې چې کوم دی سویډن ویزا اپلای وکړئ تاسو ته میلاویږي پاکستانی او افغاني پاسپورټ باندې. مهرباني. مصباح تنها وعلیکم السلام. حبیب ګل منګل I am from Dubai. په خیر وروره په خیر عربي خو نه شم ویلی وروره ولا تاسو دوبۍ نه یئ پښتو کې به لګیا اوسو نو یا په انګلیش کې. ښه عمر خان پردیسي وایي چې کال نه کېږي وروره چې کال کېدلی اوس به مې فټافټ درته کال کړی وای نه کېږي ګوره ستاسو په آی ډي باندې ما کلیک وکړو وایي دې کس ته کال نشي کولی. ابراهیم افغان وایي چې های وروره په خیر. موسی خان وعلیکم سلام. برکت علي رور جان السلام علیکم دوستو ماشاءالله وعلیکم السلام. روزی خان وایي چې السلام علیکم روره ملیشیا سے بالکل په خیر. منصف خان ستړی مشي سکندر وروره په خیر ورخې. ام عمر افریدي فرام آیرلینډ سلام وعلیکم السلام په خیر وروره. سرمن دلسوز زبردست وعلیکم سلام په خیر. محمد جمیل وعلیکم سلام په خیر. رازو محمد طیب thanks bro you welcome. موسی بنگش بندل آف سلام بندل آف وعلیکم سلامونه په خیر. او امیر افضل سوات السلام علیکم وعلیکم سلام. محمد جمیل وعلیکم سلام. امان نوری په خیر. محب تنها محمد جمیل وعلیکم سلام. ادریس وزیری وعلیکم سلام. حبیب خان وایي چې کال نه کېږي وروره کال بخښنه غواړو.
بس ملګرو نو کامنټس ډېر زیات را روان دي. فلحال لایو ویډیوګانې نن سبا ډېرې کمې به کوو. دا یو ورور بیخي ژړا کمنټونه را لېږلي. دا ویلې وروره محمد عادل لوګري زما کمنټ نه وای لاله. وا په خیر محمد عادل لوګري وروره مه خفه کېږه. ستا کمنټ مې وویلو، ستا نوم مې 2 ځل واخیستلو. الله دې خوشحال لره. احتشام بنگش های وروره په خیر. وزیر خان خوشحاله اوسې وروره، مننه کوم. غنی خان ډیره مننه. ابوذر تنها وعلیکم سلام. نومان خان یار جواب ولې نه راکې؟ نومان خان جواب مې درته درکړو وروره. د څه شي سوال لیکړی؟ حبیب نگار ته قربان شم وروره. حبیب نگار په خیر وروره، مننه کوم. محمد نعیم وعلیکم سلام. عارف خان وعلیکم سلام. ګل رضا سکندر بھائی سلامونه دوبای نه په خیر وعلیکم سلام. عمر نثار وعلیکم سلام په خیر. جاوید شنواری شاروم افریدی وعلیکم سلام په خیر. موسی بنگش وای اوس ته هیر کړو. نه وروره دا خبره نه ده، د هیرېدلو خبره نشته. بس ذمہواریانې لږې زیاتې شوې او کارونو کې ډېر زیات مصروفیات. مسافري ده څه ووایو، صرف دومره ویلی شو چې مجبوري ده. بخښنه ډېره زیاته غواړم. ضیاء الله قریشي وعلیکم سلام. اسماعیل همدرد سلام. how are you brother? how are you my dear brother? وعلیکم السلام. I'm very fine my dear brother. I'm very good alhamdulillah. I'm happy. what send number او WhatsApp number په پیج کې شته ره. احسان سریلانکا وعلیکم سلام. احسان سریلانکا. احسان استانوم د احسان دی او شاته ډېر ځان پسې سریلانکا لیکلي، لکه سریلانکا در باندې ډېره زیاته ګرانه ده دا ملک. محمد عمر وعلیکم سلام. سراج خان وایي کاکا ستړی مشه، کاکا درنه لوګی خوشحاله اوسئ. عزت الله های. ارمان خان پی ټی آی وعلیکم سلام. نذیر خان وعلیکم سلام په خیر. بس ملګرو لایو ویډیو ختموم. ستاسو نامونه مې هم ډېر زیات واخیستل. وعلیکم سلام درته وایم چې را څوک رانه پاتې یې خفه نه شئ. بهرحال زما ویډیو سر کې تاسو ته موضوع او پیغام و، تاسو ته نه بلکې حکومت ته. تاسو نه زما هېڅ کومه ګیله نشته پښتنو ورونو، او نه زه تاسو کوم داسې شیزونو کې اګینسټ کولی شم، او نه تاسو ته زه کوم نصیحت کول غواړم په دې چې یا درنه کشر یم او یا درنه مشر یم. نو که کشران یې هم پوهېږئ او که مشران یې هم پوهېږئ چې څه بد دي او څه ښه دي، او خلکو ته پکار دی پیغام ورکو، او خلکو ته پکار دی بار بار یاداشت ورکو چې ښه پوهېږي چې په غلطه یم، ښه پوهېږي چې په ناجایزه یم، ښه پوهېږي چې په ګناه یم، مګرم بیا یې هم کوي، بیا یې هم کوي، بیا یې هم کوي. نو هغه څوک دي موږ او تاسو کې؟ هغه دی پولیس سیسټم. پولیس سیسټم ډېر په غلطه، ډېر په ناجایزه او ډېر په ګناه، دا درې واړه جرمونه په دې خلکو باندې تصدیق کېږي او بلکې مهر پې لګېږي چې بالکل په دې درې واړو جرمونو کې دا خلک مبتلا دي. چې کوم پکې ایمانداره دي، چې کوم پکې ښه دي، هغو سره بیا پاور نشته، هغو سره پاور نشته، هغو چې هر څه هم کوي د هغوی هېڅ هم نه کېږي. نو هغو ته به څه فکر وکړو؟ نو هغو صرف د خپلو تنخواګانو دپاره بیا پکې لګیا دي چې دا رزق مې ته نه را روان دی، دا رزق به ترې نه خورم، نور به څه وکړم زه؟ خبره ده. نو خبره داره چې آخره کې به بیا آخره کې دغه درته بیا وایم چې رب وایي چې غریب چې ما کړې نو بې غیرته چا کړې. صحیح ده که نه؟ د هغه انسان ته چې وایي چې زما په لاس کې پاور نشته مګرم وردي د محافظ اچولی ده. صحیح ده؟ باید تنخواګانې هم مه خورئ، دا هم ستاسو لپاره حرام حساب کېږي. په دې پوهېږئ که نه؟ دې نه بهتره ده چې په کوڅو کې ټماټر، پیاز، الوګان په رړو باندې واچوئ او کوڅو کې اوازونه وکئ چې پیاز دي، الوګان دي، ټماټر دي. هغه تنخواه، هغه پیسې تاسو ته حلالې دي. خو د داسې نوکري چې هغې کې تاسو بېوسه یئ، ستاسو حکم نه چلیږي، او هغه وردي، هغه جامه ستاسو د محافظ ده چې په کار تاسو سر نه کفن تړلی وي هر مجرم ته، هر جرم دپاره، او تاسو بیا څه نشئ کولی. د دې مطلب چې تاسو چې هر څومره ښه یئ، تاسو همغومره بې غیرته یئ، تاسو همغومره بې غیرته یئ.
رب وایي چې غریب چې ما کړې نو بې غیرته چا کړې. صحیح ده. ډېره زیاته مهرباني. خوشحاله او آباده اوسئ. د الله په امان.